اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه چې پښتانه خلک په هر وطن کې دینه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو هوسټ، ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو میزبان عابد خان. د اختر په دې موقع د پروګرام هنر او هنرمند سره چې سپیشل د اختر دپاره ستاسو دپاره موږ سپیشل پروګرام راوړی دی. ګرانو مینوالو، امید لرم چې ټیک ټاک روغ جوړ او خوشحاله به الله مو تل تر تله خوشحاله او آباد لره چې په هر ځای کې یې ښاد او آباد اوسئ. د اختر خوشحالانې دې تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي. دا زموږ دویم پروګرام دی د اختر چې تاسو دپاره موږ ډالۍ کوو. یو د عظیم خان چې کوم موږ تاسو ته پروګرام وړاندې کړو د اختر په لومړۍ ورځ، او دا د اختر په دویم ورځ باندې هنر او هنرمند. ګرانو مینوالو، دا پروګرام عام روټین کې خو مونږ یو جنرال پروګرام کوو، خو دا سپیشل ستاسو دپاره دی. او دې سپیشل پروګرام د اختر په ورځ باندې مونږ د ډېر لرې نه د ښایسته سوات د سیمې نه چې کوم دی مونږ ډېره ښایسته سندرغاړې رابللې ده ستاسو دپاره چې کوم دی. ټایم یې راوښکلی دی او خپل د اختر هر څه یې پرېښي دي او ستاسو د خوشحالولو دپاره چې کوم دی مونږ سټوډیو کې تشریف راوړی دی، دلته موجود دي. زه تاسو هغې سره متعرفي کوم. موږ سره په پروګرام کې نن ښایسته سندرغاړې مسکان فیاض موجود ده، هغې سره به تاسو ملاوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسکان فیاض څنګه یې؟ شکر دی، تاسو څنګه یې؟ اختر دې تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي. خیر مبارک. زما طرف ته هم خاص کر مسافرانو ته او کوم چې د ملک نه بهر دي او زما مینوالو ته د اختر ډېر ډېر مبارک. خیر مبارک. او توفیل ته مبارک شه. مبارک. توفیل خان تاسو ته دې مبارک شي او زموږ ټول ټیم ته دې مبارک شي چې په دې دومره هلو ځلو کې چې کوم دی هر څه پرېښي دي او د مینوالو د مسافرو دپاره چې کوم دی په دې سټوډیو کې موجود دي. زموږ کیمرامین ایم کے خان، زموږ پروډیوسر صاحب چې کوم دی د دې سټوډیو د شاهد سټوډیو ان پروډکشن اونر عطاالرحمن سواتی صاحب، د هغې ډېره مننه او هغې ته دې هم اختر ډېر ډېر مبارک شي. ګرانو مینوالو، مسکان فیاض سره به خبرې اترې کوو، چونکې مسکان فیاض ډېر لرې نه چې راشي سفر وکړي نو بیا لږ ستړي وي که نه، نو هغه انرژي بیا ډېره د خبرو نه وي، بس سندرې ته یې فوکس وي که نه. او امید دی چې تاسو به هم سندرې ته په تمه یې. دوه څلور خبرې ورسره کوو، بیا راځو سندرې غاړې ته. لایو به ترې ومرو او بلکې لایک به ترې ورو که نه، دا خو موږ ریکارډ کوو نه. مسکان جی څنګه د سوات موسم څنګه دی؟ ماشاءالله سوات موسم ډېر زیات ښایسته دی. بارانونه خو نشته؟ بارانونه شته. بارانونه شته؟ لکه اختر یخ دی؟ ښکلی دی. و د سوات موسم خو هسې هم یخي. بلکل. مسکان سندرې مو څومره وخوښتې وایې؟ جی زه وړه وم، زما د سندرو سره ډېر زیات شوق و، نو بس. نو ته خو اوس هم وړی؟ هغې وخت کې زه ډېره وړم ځکه. ډېره وړه وې، ښه. مطلب د ډېر وړوکوالي نه ستاسو شوق و؟ بلکل. نو لومړۍ سندره مو مطلب د چا نه متاثره شوي یې په سندرو کې؟ سندره ټول ماشاءالله ښه سندرې دي. لکه څوک مو خوښ و په سندرغاړو کې، لکه چې یاره د هغې نه تاسو متاثره شوي یې چې تاسو ګانې شروع کړې، لکه که په سړو کې وي که په ښځو کې وي؟ ټول په خپل ځای ښه دي، خو زه وړم ما خپل ترور ګانې کتې، الله دې وبخښي، ما زه د هغې نه متاثره شوم. غزاله جاوید. او جی ما هم دغه چې کوم دی ویل غوښتل، ځکه چې ستاسو په اواز کې سیم ټون د غزاله جاوید را روان دی. مننه. ځکه چې مسکان تاسو چې کوم لکه ړومبي ړومبي پروګرام کې لکه تاسو رالی که نه، او جی نو تاسو واقعي چې ډېر واړه وی، خو اواز تاسو سیم د غزاله جاوید غوندې و. او غزل زما ترور و ځکه. بلکل. او تاسو چې کوم دی ړومبې لکه لایو مو ویلې دي شروع کړي که نه ریکارډینګ مو شروع کړي دي؟ ړومبې مو سندره ویلې ده، غزل مو ویلې دی؟ بس سندره مې ویلې وه. او خوښ مو سي سندره که غزل؟ غزل مې خوښي. غزل دې خوښي؟ ښه زبردست. او ټپې چاربې دې هم نه خوښي؟ هغه مې خوښي، غزل مې ډېر خوښي. ښه. او شاعرانو کې شاعري ذهن کې شته چې څوک مو خوښ وي شاعرانو کې نومونه درځي؟ ولې نه، رحمان بابا، حمزه بابا. ښه زبردست زبردست، ډېر ښه. مسکان څه به راته اوروې، لکه ړومبي به راته څه اوروې مینوالو ته مسافرو ته؟ بس زه ورته خپلې خوښې ګانا ویم او د هغې شاعر عباسین خان دی،
بس ورته زمزمه کوم. ښه نو ټکي راته داسې یو دوه ووایه چې لکه څه ټکي دي؟ ټکي دا دي ښکلې بلاوې خو داسې نه. نو ګرانو مینوالو مسکان سندره اورو چې هغې هم فرش شي انرژي ورسره پځې شي نو توفیق خان ته به ریکویسټ کوو هغې به خپل سیټینګ کوي نو بیا به چې کوم دی مونږ د مسکان نه سندره اورو. जहान खुदा सीना गुली बबलावे जहान खुदा सीना जहुंदे हसीनो मार मार खुदा सीना खुदा सीना واه 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 ډېر ښه مسکان ډېر ښه زبردست 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 ښکلې به بلاوي په جهان خدا سے نه او زه هم ډېر حسین و ارمان خدا سے نه زبردست مسکان ماشاءالله اوس خو دې مخکې نه هم سور ویلو خو نور هم ماشاءالله ډېر سوریده شوی دی ریهرسل زما په خیال جوړ مسلسل کوي که نه پریکټس کوي ښه خبره ده پریکټس محنت ښه شی دی محنت نه ضایع کېږي مسکان داسې ده چې زه به درنه صرف یو دوه تپوسونه کوم ځکه چې تاسو خو ستړي مې که نه خو د اختر روز د مینوال خو به خوشحاله وو د هغې دپاره خو مونږ دومره راغلي ورسم پرېښې دي که نه دقه خبره ده مسکان مسافر خو تاسو هم ډېر سندرې اورېدلې دي خوښوي نو تاسو بهر تللی یې او جی تللی یم کوم ځای ته تللی یې دوبۍ ته افغانستان ته دوبۍ ته او افغانستان ته زبردست هلته کې چې کوم دی لایو پروګرام کوي او که نه لپسینګ هغه چې څنګه ریکارډډ وي داسې کوي زیاتتر کم لایو کوي لایو هم او لپسینګ هم او خوند کم در کوي لایو دله خوند در کوي که نه ریکارډډ بس لایو لایو ډېر خوند کوي که نه ښه زبردست مسکان سندره خو دې راته ښه ښایسته وویلې او مینوال چې کوم دی خبرې اترې موري خو مینوال په تمه ستاسو د سندرو دي که نه ستاسو خو سندرې هغې خوښوي ستاسو اواز هغې خوښوي نو اوس به راته څه وایې بس اوس به زه تاسو ته ټپې وایم ټپې به راته وایې ښه مسافرو دپاره چې کوم دی هغې خو بس ټپو باندې هسې هم ډېر مین دي نو یقینا چې هغې به ټپې ډېرې خوښې پرې خوشحاله به هم شي ګرانو مینوالو د مسکان فیاض نه یو څو ټپې اورو ښایسته ښایسته چې تاسو هم موډ فرش شي او خوشحاله شئ ولې چې د اختر ورځ ده که نه نو ټپې ته اورو بیا راځو خبرې اترې کوو ګرانا خدای زما جانان زما
ګرانا چې زمان شي بیا دې تورې خاورې شي نه ګرانا نصیب تقدیر ته ګناه نشته و ګرانا یو مې امزولې بل مینا پتا یما ګرانا په زړه دې سدي راته وایا و ګرانا په اشارو خبر کله هم کوي ګرانا زما په حق سلام وایې و ګرانا څوک چې په خپله مینه ځان قربانوي ګرانا اول دې وي چې رامیان شه و ګرانا اوس راته وي چې زړګې صبر کړه میان ګرانا څوک چې په شنو سترګو میان شي و ګرانا هغه د تورو سترګو سفر کوي زما لالې د ژوند ډېرې کدی په هر وطن کې وي که مسافر د بل وطن دې رابشنه که مسافر د بل وطن دې رابشنه و زما لالې د ژوند ډېرې کدی په هر وطن کې وي که مسافر د بل وطن دې رابشنه که مسافر د بل وطن دې رابشنه واه 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 ډېر ښه مسکان ډېر ښه زبردست زبردست ډېره زبردست مننه. ګرانو مینوالو یقینا چې تاسو به ډېر خوند او مزه اخیستي د دې ټپونه مسکان فیاض د هغه سواد د سیمې نه دومره لرې نه راغلي زموږ سټوډیو ته شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن نو په هغې باندې تاسو سره د اختر د خوشحالیانې شریکۍ یقینا چې تاسو به هم انجوای کوئ او مزه به ترې اخلئ د پروګرام وخت په راغونډېدو دی پروګرام اخیر اخیر ته به ځو خو مسکان جی ستړی خو نه یې؟ نه ستړی نه یې؟ ښه بل به څه به راته وایې نور اخیري ټپې ورته یم اب هم راته ټپې وې او جی. ښه زبردست مینوال چې کوم دی په ټپو سم ډېر مین دي بالکل ټپې شاعري ده ته پته شوه د چا ده شاجي رحمان خټک شاجي رحمان خټک او جی. شاعري د هغې ده او موسیقي چا کړې ده توفید خان توفیل خان زموږ توفیل خان او جی. واو توفیل خان زبردست توفیل خان ماشاءالله ډیر زبردست کمپوزر دی زموږ میوزیشن هم دی زموږ ریکارډیسټ هم دی انجینیر دی خو د دې نه ښه چې کوم دی هغه کمپوزر دی ډېر ښایسته ښایسته چې کوم دی اوس چې کوم تاسو ریسنټلی دا البم به کتلی هم وي د عظیم خان هغې کې زیاتر هغې کمپوزینګ کړی دی وصال په هغې کې دي کمپوزینګ کړی داسې ډېر کمپوزیشن دي د فلم دپاره دغه دپاره نو توفیل خان زبردست ویل ډن مینوالو د ټپو غاړې ته ځو خو مسکان جی دوی سره څه میسج څه خپل څه پیغام څه اخره کې شریکوي ولې نه څه به ورته وایې مسافرو ته د نورو خلکو ته بس زما دا پیغام دی چې په خپلو کې ډېره زیاته مینه لرئ او د خپل مور پلار خپل استادانو قدر عزت کوئ زبردست ښه پیغام ښه خبره ګرانو مینوالو پروګرام راغونډو هر ځای چې ښاد او آباد اوسئ په تېر پروګرام کې مې چې کوم دی هېر شوي وو شاهد سټوډیو اینډ پروډکشن چینل چې کوم دی زموږ د یوټیوب چینل چې په کوم باندې موږ تاسو ته دونه ښایسته ښایسته پروګرامز راوړو دا دومره ښایسته ښایسته سندرغاړي راځي او زموږ د کاوش دا دومره چې کوم دی زموږ د ټیم چې کوم دی دومره محنت کوي نو زموږ دا چینل تاسو خو سبسکرایب کړی دی ځکه چې تاسو یې ګورئ خو خپلو ملګرو سره چې کوم دی په ګروپس کې نورو په خپل پیجونو باندې په خپل فیسبوک باندې چې کوم دی واتساپ سټیټس باندې دا شیر کې چې دا نورو ملګرو ته نورو مسافرو ته هم ورسي او د دې نه چې کوم دی هغې هم خوند او مزه اخلي ګرانو مینوالو د را روان نیکسټ پروګرام لپاره چې بیا به یو بل هنرمند سره چې کوم دی به حاضرېږو د ښایسته سندرغاړي یا شاعر سره تر هغې پروګرام پورې درنه غواړم اجازت
په لوی الله مسپارم او ټپو غړې ته ځو د لوی الله په امان. Zalim